سلام د کرکټ افغان مینوالو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د محمد نبی او د دولت زدران د هغې تاریخي لوبې ویډیو کلیپ وړاندې کوو چې په 2014 کې ترسره شوې وه. دا ویډیو لایک شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په دغه لوبه کې زیمبابوې لوبډلې افغان لوبډلې ته 260 هدف ورکړی دی. افغان لوبډلې ته په 40 توپونو باندې 40 منډې پکار دي. محمد نبی په سټرایک باندې ولاړ دی او سکندر رضا توپ اچونې ته راځي. په لومړي توپ محمد نبی سکندر رضا ته یو استر شپږیزه ورکوي چې د 40 څخه پاتې منډې 40 ته راکمیږي او په 30 توپونو باندې 40 منډو ته اړتیا وي چې په دوهم توپ باندې هم محمد نبی یو بل استر شپږیزه سکندر رضا ته ورکوي او ټولو منډې چې پاتې کېږي 40 ته راکموي. خو له بده بخته چې محمد نبی په دریم توپ باندې د 2 منډو د هڅې کولو په وخت رن آوټ کیږي او پر ځای دولت زدران لوبې ته راښکته کیږي. دولت زدران په خپل لومړي او د اور په 4م توپ کومه منډه نه جوړوي، خو په 5م توپ دولت زدران هم سکندر ته یو ستره شپږیزه ورکوي او د سکندر پر وان ورکې د شپږیزو شمېر 3 ته رسوي او همدارنګه د اور په وروستي توپ یوه بله ستره شپږیزه سکندر رضا ته ورکوي او د اور 4 شپږیزې پوره کوي. دغه لوبه افغانستان د 50م اور په 4م توپ د دولت زدران په یو ستر شپږیزه ګټلې وه. یا د دې وی چې دولت زدران په دغه لوبه کې 40 منډې کړې وي چې ټولې یې شپږیزې وهلې وي او افغانستان د زیمبابوې پر وړاندې د 260 منډو هدف د 8 وکټو په زیان د 50م اور په 4م توپ ترسره کړ. په دغه لوبه کې د محمد نبی او دولت زدران وروستیو ښکلي بیټینګ لوبه افغانستان طرف ته راوړوله.